څومره خپل خپلوان په خپلو لاسونو باندې موږ قبر ته کوز کړي، څومره خواږه خواږه انسانان موږ قبر ته کوز کړي، څومره نږدې خپلوان الله اکبر هغه موږ قبر ته کوز کړي. چا به خپله مور قبر ته کوزه کړې، زړه غوښې کوزې کړي، او چا پلار کوز کړی دی قبر ته، او چا خپله ښځه د ژوند همیشه ملګري هغه یې راغستې دی قبر ته یې کوزه کړې ده. ناشنا وخت ته شان به زموږ د خپلوانو موږ یو ورځ کوزې قبر ته. دا مرګ چې راځي قبر له تونه مخکې دې ټیم کې یو سخته راځي چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ زنکدن، سکرات الموت. یو روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د مرګ د زنکدن دومره سخت دی لکه یو سړی چې 300 ګزاره په توره باندې وایي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وی فلولا اذا بلغت الحلقوم، او کله چې وی دا ساره ورسي مرۍ ته وانتم حينئذ تنظرون، او په ټیم کې تاسو ټول ګورئ ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، او موږ ورته ښه نږدې والله وی خو تاسو نه یې هغه ملایک کم چې ما درلېږلي د دې کس نه د ساه اخیستو دپاره. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وی وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. دا هغه ورځې ته یې تښتېدې، او کله چې دا سخته په انسان باندې راشي ناشنا کیفیت یې د هغه ناشنا حال. او په دې زنکدن کې هم د خلکو اقسام دي، بعض هغې دي چې آخره خاتمه په ایمان سره شي، او بعض هغې دي چې والعیاذ بالله آخره خاتمه په فسق او په فجور باندې شي. داسې کسان چې د مرګ په آخري د ژوند په آخري سلګو کې هغه دا وایي ما له سګرټ راوړئ، د مرګ په آخرنۍ سلګو کې هغه ډم او سندره یادوي، د مرګ په آخرنۍ سلګو کې د ژوند په آخرنۍ سلګو کې هغه وایي پټې او جیداد او پلانې او علانې، او بعض هغه دي چې هغه رب العالمین یادوي. ما ته یو ملګري دا خبره کوله پاکستان کې دی، هغوی چې کله زما والده وفات کېده او زه ورسره سر ته ناست نو دوه خبرې ما ناشنا ولیدې. یوه هغې ته ما وی چې په الله باندې ښه ګمان ساته، او یو مهربانه رب طرف ته روانه انشاءالله هغه به په تا باندې رحم کوي او هغه به تا نه ضایع کوي. ښه ګمان ساته په دې وخت کې چې ته کوم ګمان ساتي الله به سره هغه شان کوي. وی ما ته وی چې زویه دغه دي ولاړ دي، یو دا ټکې دغه دي ولاړ دي یعنې ملایک زه په خپلو سترګو وینم هغه دي راته ولاړ دي. دویم اخرنۍ خبره د دنیا نه چې د هغې شوې د هغه ده، وی کله چې مړه کېده وی ما ورته ووایي چې مورو کلمه ووایه لا اله الا الله تلقین مې وله ورکو. وی ما ته وی چې سلام قولا من رب رحیم، سلامتیا دي دا وینا ده د مهربانه بادشاه د طرف نه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وی کلا اذا بلغت التراق، او کله چې راورسي دا روح کوم ځای ته مرۍ ته وقیل من راق، او په دغه ټیم کې بیا دا چغې خلک وایي راولئ څوک دمګر راولئ دم پې واچي، څوک وایي ډاکټر راولئ چیږي کي، او څوک وایي فلانې هسپتال ته یې ویسو، څوک وایي امبولینس راولئ، څوک څه وایي څوک څه وایي. رب العالمین څه وایي وظن انه الفراق. الله وایي دا خلک خو په دې خبرو باندې ښه خو دنه ته پوه هغه ته پته لري چې دا جدایي وخت دی. دا خلک هسې لګیا دي، هغه ورته ګوري که تاسو لیدلی دا مړی زنکدن به تاسو لیدلی، دا مړی چې مړې سترګې تاوي راته وایي، یو ته ګوري بل ته ګوري، ویلی نه شي کنه دغه ورته وایي چې وخت ختم دی هسې ځان مه ستړی کوه. وظن انه الفراق. الله بیا څه وایي والتفت الساق بالساق. الله وایي پنډۍ د پنډۍ سره جوخته شي. سبحان الله زار شم د الله د خوږو خبرونه. والتفت الساق بالساق، د ډېرې سختې نه دا پنډۍ د پنډۍ سره لګي. او ما په خپل یو خوږ ملګری او زړه ته نږدې ملګری چې کله وفات شو ما لمبو، نو د هغه د پنډۍ د دې یو پنډۍ د بلې سره سمه مضبوطه وه، نو زه وم یو بل ملګری نو موږ په زور د هغه د پنډۍ جدا کړه، نو د یوې خپې دا ګېټۍ په دې بلې خپې په دې هډوکي کې دننه تللې وه. دا ما په خپلو سترګو لیدلې. نو موږ بې زور وکړو چې دا خپه له د دې بلې نه راکته کړو. نو کله چې دا خپه موږ را جدا کړه نو د دې یوې خپې دا ګېټۍ دا کومه چې راوتي دا د بلې خپې په دې هډوکي کې ورننوتې وه. نو بس دا زړه زموږ په هغه ټیم کې داسې د مرۍ ته راغی چې په ده به څومره سخته تېره شوي چې ده دا هډوکې په دې یو بل هډوکي کې ورننویستی. والتفت الساق بالساق، او پنډۍ د پنډۍ سره لګي،
او یو معنی دا ده سبحان الله دا کفن چې د دیم پنډی دا کفن دی د دیم سری او پنډی می د دې کفن د اخرنی ایسه چې کوي د پنډی دی د اخرنی ایسه پنډی دا لګي د انسان د پنډی سره وی تړي لپاسه به کپڑا راوړي په سور ختم والتفت الساق بالساق پنډی د پنډی سره ولګي یا الله ولي الى ربك يومئذ المساق الله خپل رب ته په سفر باندې وته ځکه پنډی د پنډی سره ولګي دا سفر دا موت باندې مرسي الله اکبر زمانه پنډی وندي او بسر جفتی او سره هم جفتی سې دومره د پته نشي چې کله وکي او دا پته نشي چې بکم حال وکي او دا پته نشي چې په ټیم کې موږ په سبانه مصروف او سبق او سبق دوش پی ځان سره یاد ساته په ذهن کې یو شپه چې ته د بچو سره تیرې ملګرو سره تیرې او سم خوشاله او پیسې کته پیسې بره دنیا می دومره وګټله دومره د پاتې شو کلی ته په پلانې ورځ زم په پلانې تاریخ زم پلانې ځکه مې زمکه واغسته هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا د پروګرام بل سبا دی دا یو شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې بدن نسی دا به هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به هم سوچ کړئ ان شاء الله دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر یو اعلان نو بلا کوم جمعات کې اعلان کوي کنه الله مو بخ پلان عمل دی یو اعلان نه د مرګ د قبر پورې چې کوم سفر دی ا د ګنټې نم کمی الګه خوره پرواچو لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه الګه دسه دغه شات وینځه او چتی کا دی خو کا اخو کا قصه ختمه صبر وته کې دا ملکو صبر ته ضرورت نشي کوزوي قبر صبر وته کې دا عالمونه یک سړیو بیانونه وکول دینی بیانو پرې د کوزوي قبر ته صبر وته کې مجاهد دی قبر ته کوزوا صبر وته کې مالدار قبر ته کوزکا صبر وکړه وړه وړه بچي به جاړي قبر ته کوزکا صبر وکړه خزه به جاړي قبر ته کوزکا صبر وکړه بوډۍ مور ته دروازه کې ولاړه ده چې جنازه راوته د سترګو نه اوخ کې روانې دي زما زوی چرته وړي صبر وکړه دې ته لکه قبر ته کوزه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مړ وشي اسرعوا بالجنازه دا جنازه زر زر وړي سبحان الله چې قبر لوي شي یعنی دی خاور و چولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشې ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره د قبر د په 100 منټه کې ډکې ناشنا خبره چې ماته واست کوم کوله غدا د دنیا دومره زر ختميږي دومره زر ختميږي چې ته څنګه مړ شوې کنه دا نوم د تم سوک نه علي دې دم چې سوچ کړي مړ شو مړ کم ځکه دی مړ مو پلانې سیب و سیب مې بلر کوم مړ کم ځکه هغه مړې وسټې مر وباس د سیمو محترم سړی او مشر سړی او سپینګیرو هغه شمړې راو باسو دا مړې قبر ته کوش کې دا مړې دغه زین راواله مړې دې زین ک مړې دې نوم خو ته وای کنه یار سدي تری نوم تیملا تلا بدی سوچ کی چې خزب یو بچی به یو جیداد وي دا هر څه ختمي دا نوم د تم سوک نه بری سره نوم نه دام ته سوک نه بری